اخ نن مې ارمان پوره شو ځکه نن مې ګاونډۍ جینۍ په کوس لاس وواهه. اخ سم خوند یې کوه. نن ګاونډۍ جینۍ په کور کې یوازې وه. زه هم د باندې ووتم. په دروازه کې یې راته اشاره وکړه. زه هم ورغلم. په دروازه کې یې راته وویل زه نن په کور کې یوازې یم، راځه دننه چې ساعت تېر کړو. زه هم دننه ورغلم. له دروازې څخه یې په غېږ کې کوټې ته یوړم. ښه ډېر یې ښکل کړم. ما هم د جینۍ په سینو یا تیونو باندې لاس واهه. شرمګاه ته مې لاس ور تېر کړو. سمې اوبه یې کړې وې. پرتګونه مو وباسل. د جینۍ کونه یا شرمګاه سمې اوبه کړې وې. زما کوتک یا غاړه هم سم ولاړ و لکه د برق مټه. کله مې چې په شرمګاه باندې ور کېښود داسې ور داخل شو لکه په اوبو کې چې لاس ووهې. سم خوندونه مو سره واخیستل. زما کوتک به یې څټه. ما هم د هغه شرمګاه څټله. ښه مې یخ کړه. زه هم سم تش شوم. داسې خوندونه مو سره واخیستل چې داسې خوندونه مې په ټول ژوند کې هم نه وي اخیستي. مننه ملګرو. چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. بای.